دا هغه نږدې اتیا کورنۍ دي چې د یاد ریاست له لوري ورسره مرسته وشوه. په دغه ورکړل شوې مرسته کې 50 کیلو سیله وریجې، 10 کیلو بوره او 3 کمپلې هم شامل دي. او ترڅنګ بیا له همدغه بستي څخه بعضې کورنیو ته یوه بوري اوړه، غوړي او همدارنګه 3 کمپلې هم ورکړل شوې. د یاد ریاست مسؤلین په وینا د هغه کسان دي چې کورونه یې په بیلابیلو پیښو کې زیانمن شوي ول. دوی زیاتوله چې د همدغو کسانو څېړنه په شفاف ډول ترسره شوې ده. دا د خوست ولایت د مختلفو ولسوالیو څخه راغوښتل شوي دي. دا هغه کورنۍ دي چې د تیرو مخکې د طبیعي پیښې له امله زیانمنې شوې وې. تقریبا 180 کورنۍ سروې د ټاکل شوي موظف هیات لخوا شوې وه او نن الحمدلله دغه توزیع لړۍ څخه څو کم اتیا کورنۍ ته توزیع ترسره کیږي. پی کورنۍ ته 3 کلمه مواد ورکول کیږي چې هر کورنۍ ته 50 کیلو وریجې، سیلا وریجه دو او یو 10 کیلو برادو او 3 کمپاله دي دا ورکول کیږي او تقریبا 4.5 افغانۍ په ارزښت یوه کورنۍ ته د خپل سهم رسیږي. بل لور بیا مرسته ترلاسه کوونکي کسان خوښ وو چې د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدګي کیږي، خو ترڅنګ له حکومت څخه خلکو ته د کاروبارونو برابرولو غوښتنې هم کوي ترڅو په خپلو مټو حلاله روزي پیدا کړي. نور د اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحال یو ځکه چې موږ ته په وخت ځونه رسولی ده او بیا دغسې د موږ ترسي او خلخونه مو ډېره د مثال دا نه مو ګزاره نه کېږي ځکه چې یو زه سرپرست یم. په اسلامي امارت نه دغه موږ غوښتنه ده چې هر وخت د فقر غریبانو ملاتړ یې کړی ده او بیا یې غواړو چې ملاتړ یې وکړي. الحمدلله موږ د اسلامي امارت د حوادثو ریاست نه ډېره خوشحاله یو چې دغه مرسته چې کله هر څومره وي د مستحقو خلکو ته ورسېده. موږ په راتلونکي کې غواړو د امارت نه چې موږ ته د کار د زمینه مساعده کړي، ځوانان په کار مصروف شي. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین زیاتوله د یاد ولایت 2400 بې سرپرسته بې وزله وړمنې کورنۍ ثبت کړي چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به دې ته ورته مرستې هم ورسره ترسره شي.